بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ ماعون دته سورۃ ارایت او سورۃ الدین هم متویل مخکې سورۃ کې زجرو په پرې خودلو د حق د بیت الله او دې کې زجر د پوصافی قبیحه وا د سورۃ دعوه د تنبیه او زورن ورکول د سورۃ دعوه ده زورن ورکي هغه چانه چې هغه متصفی پوصافی قبیحه وا خلاصه د سورۃ د سیرا سورۃ کې تنبیه د پاغه سړي باندې چې تکذیب کوي د دین او د دې سره شپږ صفات قبیحه ذکر کوي د مکذب بالدین. بسم الله پنوم د الله باندې چې داغه لپاره حفظ د حقوق د یتامى او د مساکین رحمان ذات زورنه ورکړي ټول خلق لا په تکذیب بالدین باندې رحیم ذات خاص کړي دی خپل دوستان لرا په اعمال حسنو د پاره د یوم الدین خبره ده حال دا سړینا چې تکذیب کوي د دین د دې سړینا خبره چې د دین د قیامت نه مانی د جزاء د حساب تکذیب کوي نه مانی ده د څه خلکم په دنیا کې شته دې استفهام کې معنا ده سره ده ډیر عجیب خبره ځنه خلک قیامت نه مانی جزاء نه مانی لګ سوکې نه مانی فذلک الذی يدعو الیتیم امام مجاهد خود دین معنا د تقید جزاء اگر چې ځنه اهل علم وي دین نه مراد دین اسلام دی لګ ځنه خلک راسم شته چې تکذیب کوي د دین اسلام فذلک الذی دا غسړې دی يدعو الیتیم چې د دوکي ور دکی ور کوي یتیم دا کم سره چې حساب نه مانی کنه د قیامت حساب نه مانی جزاء نه مانی کدا نه پیژنې الله وی زیرته او سونه کې کمر یو نه خدای چې دی به یتیم لدیکی ورکړي د یتیم حق به ویل ولی کتا قیامت منل نه تا به د یتیم حق والے زمنګ د معاشره کې ډیر ظلم داسې راځي د چا چې یو څوک یتیمانان پاتې شي کړ نو ډیر خلک داغې د مال حفاظت نه کوي او دا خبره یاد ساته د قران د آیات نه معلومي کته د یتیم لدیکی ورکه کا زوري لکا دا یاد ساته ته قیامت نه منې کته قیامت منل ته به یتیم ډیر خیال ساته ځکه موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم دا سی ویلي انا وکافل الیتیم کهاتین د یتیم خیال کون کې زو وقال رسول الله وی د دوه کو ته پشان به قیامت پورز یو بل ته نږدې ولګ یتیم چې چرته لیدو او خاص کر دې زمانہ کې یتیمانان ډیر دي یتیم ته مقارې ګل داغه پزمک باندې مقابس کې ګل هغه له زور نه مور کا هغه مخ پکا کتا اخرت باندې نوګریات ساته یتیم لبدی کې او زور نه ورکه بیا خاص کر مخ کې دا ظلمونه بډیر کې د مال د پاره به څوک ملکو ورور به ملکو یا نو هغه د یتیم هغه مال به هغه به سالا او کدا هغه بنونه وینا هغه به خرڅ کړي فذلک الذی يدعو الیتیم کله بداسي او یتیم پلار به مړ شو او ویل به خیرات پسې وکړه هغه یتیم غریب ځان لا پلار یې مړ او دا هغه مال دکی به ورکولې ته لره شوی ستا په دې کې څه کار فذلک الذی دا هغه سړی چې دکی ورکې یتیم ولا يحض على طعام المسكين او تیزین ورکې په خوراک د مسکین باندې دا قیامت کې څوک نه مني دا هغه سړی دی چې تیزین ورکې په طعام د مسکین ګوره خبره یاد سره کته اشتیا قیامت منی ظالم صدقه کوا او بل چالم درې ترغیب ورکوي صدقه وکړه زمنګ نبی موږ تډه رتیزی را کړې په حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان د جهنم نه اوساتای ولو بشق تمره نیمه کجور روانه او په بنځ نیمه ځان لواله نیمه بل چاله پدیم د جهنم نه سره بچ کیږي د مسکین معنا دلته رسنه من هغه څوک چې الله په نوم یې نه غواړي لګ او طعام کې معنا د څه شي د اطعام تیزی نه ورکې د خوراک ورکولو د مسکینانو دروځي محترمه مې ستر ډېر عزتمن یو دو ارتم ورځي چې پاتې مثال مسلمانانو سوچو کې پدې مېش کې یتیمانانو له څور کوي د الله د نوم په نوم باندې خلقو ته ترغیب ورکړي کور کې ترغیب ورکا خلقو ته ترغیب ورکوي طعام د مسکین ورکه او دا یاد ساته په طعام د مسکین باندې هر قسم مصیبتونه د پکیر ډیر ملګری دا ته
مال دعا وغواړه بل موږ له دعا وغواړه صحیح دام ښه خبره مسلمان له دعا کولم خري خو ښه خبر ده چې ستاسو څه مشکل وي لږ طعام ورکه چې مشکلات ته ختم شي طعام المسکین کې دا معنی هم ده چې د الله د پاره ورکول ریاکاری د پاره نه خودنه د پاره نه لکه طعام د سی ورکا چې دا دې سوچي چې زمانہ ترغیب د سی ورکا چې خلق د الله د پاره طعام ورک تبایدا للمصلینا دا منځ کون کو لپاره دا جواب دی رسول سوال دار چې ته چې دا تکذیب د دین څوکۍ کا ددن خبره او دا الله وی چې دا غسره دی دا کیدا کوي نو سوال دا دی خو جمعات کې مانځه کې مولا اړیل تراویم کوي الله وی د سیمونز کون کې خو دې تباشي چې دا نور کارونه غلط دي نو په موږ به څه وکړای تبایدا غا مسکون کولرا کوم مسکون کی چل الذين هم صلاتهم ساهون چاغید خپل منځونه ساهونا غافلین د دې سمانه رچره دې پرې خبره نه پی مونږ کوي خدای مونږ د خبا مقصد نه خبر تبري مانځ کې هر وخت رسوي چې یا کنعبد و یا کنستای یا الله ستا عبادت کوم ستانه به مدد غواړم خو مانځ د مقصد چې لګ مونږ سلام وګرځي کله یو ته سوال کله یو چا په در کې پروت کله د بل چا ته د مانځ د مقصد نه خبره الذين هم عن صلاتهم ساهون دایا ساتن نفس من زما واستان الله او رسول نه غواړي لګ د سیمون نه غواړي چې زما استاد مانځ د مقصد باندې ما او ته پوي شو چې دا مونږ خلق سره کېلل واتا رحم الله بدایو خبره کول ویل شکردار چې الله د سې نه ویلي چې هغه خلق دې تباشي چې په مانځ کې غافل دي خدا سی ویلی بیا خو ډیر خلق تباو نه په مانځ کې کړي سوچ خطا شي دا د هلاکت وجنه ده اگر که خبرم نه خدایا ساته چې دا مون سره پاره کې پموز کې منګه ار وخت رسېو قنوت کې منګه داسه یا الله صرف تا ته بسیده یا الله ستا چې څوک دشمنانی دا غو سره به زمنګ بایکاټ ونخلعو من با خلق سره مېب جروب من با خلق چې دا فرمانی کې الله من بو سره خلع من بداغي سبا مانسه مقصد باندې لګزان پیا کړل دا خلق دې هم یراونا چې دې خودنه کوي مونږ خو کوي خورياکاری لکه ته پوس کا الکه مونږ خو دومره ختمونه وکړه په دغه کې روزک دا ته سلوي لګ او په خوایه واجبہ او تکانو خلکو بریاکاری کوله خدا سي د جبر ریاکاری به ولکه خپل باندې اوس خزان ته ویډیو ونیسي ټوله دنیا ته پلان کې جمعات کې بنن ختمي راغ الکه دا کم یو کې سره الذين هم يراون خودن کار مکول دسی کار مکو چې ما دومره ختمونه پروجو کې وکړه ما دومره عبادتونه وکړه حدیث کې سره راغلي زمونږ استاد نبی رسول وي څوک چې مونږ د خودن لپاره کې دا مشرکی ګره دا شرک کوي انسان مونږ کې د الله د لپاره وکړي ويمنعون الماعون او د منکي الماعون معون سره معمولی شی یا خود معن نه لري دا بدبخت سره دومره شوم دی لګ څوک ته وی لور راکا لورم نه ورکي چاو څوک ته مال تسکورا کشیرا کدام نه ورکي څوک ته وی بیل چراغ څوک ته وی بوکرا کا څوک ته وی مال کرا کدا دومره شوم دی دا قیامت کمنل دی به دومره شوم تو بینه کوي دومره به بخیل نه لري او یادار چې ماون داون نه مراتب نه هغه شی د مدد چیرې معمولی شی د مدد مرکه لګ ستنم چاله نه ورکي دومره خوشوم دی دا صفاتونه چلی دا غره دا د بدبخت انسان دی ځان ته سوچو کا یو دی صفات چې اړ وی دا د قبیح صفاتونه صورت کې امتیاز هم دغه بیان دا اوصاف قبیحه